بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده د ډیورن رسمي کرښه که د نفوس ساحه. ګرانو وطنوالو، د مور سره مینه یو جذباتي عمل دی او د پلار سره مینه ذهني عمل دی، او که دا دواړه د یو بل سره لاس لستوڼه وي نو بیا هغه کور کې امن او خوشحالي وي. نو د وطن مثال د مور دی او د دې د واکدارانو مثال د پلار وي. نو چې د چا پلار د هغه د مور په وړونې تار کړي نو هغه هیواد او ټولنه به څه پرمختګ وکړي او هغلته به اخر څنګه امن او خوشحالي راشي. امیر عبدالرحمن خان پښتون و. هغه خپل بنسټیز ځواک د اقلیتونو لکه تاجکو، ازبکو یا هزارهګانو په پرتله د اکثریت پښتون نفوس له امله ترلاسه کړی و. نو د داسې یو امیر لپاره د پښتنو د 50 سلنې څخه د زیاتو ځمکو پرې کول او له 50 سلنې څخه د زیاتو پښتنو نفوس سره بیلول هیڅ منطق نه لري. خو د صوبه سرحد وروستی والي صرف ولف کیرو د پښتنو اړوند لیکي چې انګریزانو د پښتنو په یووالي کې د خپلې امپراتورۍ لپاره یو خطرناک ګواښ لیدلو، نو ځکه موږ دوی په برخو کې ویشلي وو. مطلب دا چې انګریزان له پښتنو څخه ډېر زیات ویرېدل. په هر صورت له پښتنو سره یو ډېر لوی ظلم شوی دی. آیا د یو داسې سړي موټیمور ډیرن لخوا راښکلې شوې کرښه چې هغه په نقشه کې هیڅ پیژندل شوی مهارت نه درلود څنګه د ساینسي سرحد په توګه چلند کېدی شي، ځکه چې سرحدونه ټول ساینسي سرحدونه وي؟ آیا داسې تشپنامه پوله چې دودونه، رواجونه، کلتور، تاریخ او د پیړو پیړو د ژوند کړو وړه له پامه غورځوي جایز ګڼل کېدی شي؟ بالکل نه. هنري میلر د امریکا په شرایطو کې وایي چې موږ تل د امریکا دوه بیرغونه لرو، یو د شتمنو لپاره او بل د غریبو لپاره. خو کله چې دا بیرغ د شتمنو په لاس کې وي نو دا په دې معنی ده چې شیان تر کنټرول لاندې دي. خو چې کله دا بیرغ د غریب لاس ته ورشي نو دا بیا د خطر، انقلاب او ګډوډۍ معنا لري. نو قسمت خو پښتنو ته د غربت بیرغ په لاس کې ورکړی دی، خو د بده مرغه د محکوم افغانستان د ځمکې او د ولس د ازادۍ اړوند لا د انقلاب چغه د اوسه پورې ولې نه ده پورته شوې. له کال 1893 راهیسې زموږ دا قبایلي سیمې د بوږنېدونکو ستونزو سره مخامخ دي. هغه خلک چې غوښتل د ځان خپل آزاد حیثیت وساتي اوس د ترهګرۍ کور دی، او دا نه چې ګنې دوی دا غوښتل بلکې دا ترهګر د پاکستان د اړخه په دوی مسلط شوي دي. او خبره دې ته را رسېدلې ده چې اوس په قبایلي علاقو کې چې زمونږ کوم قبایلي وروڼه مري نو هغه هم پښتانه دي، که طالب مري نو هغه هم پښتون دی، که د پاکستان د پولیسو څوک مري نو هغه هم پښتون وي، او که د پاکستان فوجي مري نو هغه هم پښتون وي. نو په پاکستان کې چې د پښتنو د نسل وجنې دا کومه لوبه روانه ده، نو آیا وخت راغلی نه دی چې موږ په واس کومي د اباسینه تر دامو پورې د خپل پلار نیکه د وطن د لوی افغانستان غوښتنه وکړو او ټوپک ته لاس کړو؟ ازادي اخیستل کېږي، ورکړل کېږي نه. نو هغه پوښتنه چې باید له اسمانه وپوښتل شي دا ده چې یا خدایه ولې د نړۍ په ټولو قومونو کې یوازې پښتانه زورول کېږي؟ له بلې خوا دا یوازې موټیمور ډیورن نه و چې د ډیورن لاین په تړون کې د کموالي احساس کړی و، بلکې د ډیورن تړون سره تړاو د نږدې ټولو لپاره د ناخوښۍ پایلې درلودې. په دې توګه د کال 1898 د فروری په 8 نیټه د برطانیې راتلونکي لومړي وزیر ارتور جیمز بلفور په هاوس آف کامنز کې وویل چې په کال 1894 کې د هندوستان د حکومت او د هندوستان لپاره د برطانیې د بهرنیو چارو د سکرټر په میز کې چې په کومه خبره توافق شوی دی نو پکار ده چې هغه تعقیب کړي، چې د دې په وړاندې د ډیورلاین تړون د افغانستان او انګلیس د نفوذ د ساحې محدودیت بشپړ کړی دی، او گورنر جنرال د فوجي غړو سره د مخکنیو پوسټونو د نیولو وړاندیز ومانه. خو دا پوښتنه د برطانوي هند په شورا کې په اندېښمنه توګه مطرح شوه. نو د برطانوي هند د شورا ملکی غړو برعکس نظر لرلو، هغه دا چې د ډیورلاین تړون
یوازې د نفوذ څخه وه او دغسې د قانوني او سیاسي اساساتو پر بنسټ ملکي نظر د داسې ګام مخالفت وکړو. نو د هغې په پایله کې څه کم یوه اونۍ وروسته د 1898 کال د فروری په 14 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر لارډ جورج هیملټن د ولسي جرګې د استازو مجلس ته خبر ورکړو چې د ډیورنډ د تړون اصلي هدف د افغانستان د نفوذ د اړوندو سیمو د حدود ټاکل و. د نفوذ د ساحه نه پرته دا کرښه نور هیڅ حیثیت او اهمیت نه لري. نو آیا دا کافي روښانه نه ده چې د بهرنیو چارو سکرټر څرګنده کړه چې د ډیورنډ تړون د سرحد په اړه نه و، دا یوازې د نفوذ اړوند برخو په اړه و. خو بیا وروسته دا یوازې ځینو برټانوي چارواکو د ډیورنډ لاین د تړون د متن مفهوم څه په داسې ډول بدل کړو کوم چې د برټانوي ګټو لپاره ډېر زیات مناسب و. او د نفوذ ساحه د برټانوي بدلون په نظر کې سیمه شوه. د پښتنو په ځمکه او په سرنوشت لوبې کېدلې او د افغانستان دولتونه ښه په ارام ناستو او هیڅ عکس العمل به نه ښودو. د ډیورنډ د کرښې اړوند په برټانیه کې داسې غږونه هم وو چې د ډیورنډ تړون په بشپړه توګه غندلی و، چې په هغه کسانو کې یو د کورنیو چارو پخوانی وزیر او راتلونکي لومړي وزیر ښاغلی هربرټ هنري اسکویټ و. اسکویټ د کال 1898 د فروری په 15 نیټه د ولسي جرګې په یو بحث کې وویل چې د ډیورنډ تړون یو منفي تړون دی او د نفوذ څخه یو خالص منفي مفهوم دی. دا اخر څه معنا ورکوي؟ دا په دې معنا ده چې دا د دوه قدرتونو ترمنځ د تړون له مخې موافقه کوي چې دوی به د یو بل په ساحو کې مداخله نه کوي، مګر دا د نړۍ په نورو قدرتونو او ملتونو هیڅ قسم اغیزه نشي کولی. د دې نه پرته دا تړون د ډیورنډ لاین دواړو خواته په میش قومونو باندې هم هیڅ اغیزه نه لري، ځکه چې دوی د تړون غړي نه دي او دوی هیڅکله هم خپله خپلواکي انګریزانو ته نه ده تسلیم کړې. بل موږ د څو سرحدي قبایلو تر شا ولاړ یو او له امیر سره تړونونه کوو چې هغوی باید د یو ځای نه بل ځای ته لاړ نشي. نو اخر دا په کوم منطق تاسو رور د رور نه جدا کوئ؟ دا د دوی حیثیت ته ډېر زیات زیان رسوي. نو دا یوه داسې نظریه وړاندې کوي چې د نړیوال قانون، عام عدالت او عام احساس سره په بشپړه توګه مخالف ده. د نوموړي دا څرګندنې له قانوني او اخلاقي پلوه د ډیورنډ د تړون په اړه کلکه غندنه وه او د هغه خفګان دا و چې پښتون ولې له انصاف نه محروم شوی دی، چې له دې له امله دوی متاثره شوی قوم دی او د ډیورنډ د تړون تر لاسلیک مخکې له دوی سره هیڅ مشوره نه وه شوې. په کال 1893 کې د پښتنو د برخلیک پرېکړه شوې وه او د دوی خاوره په یو اړخیز ډول د یو اجنبي موټیموډیرن لخوا ویشل شوې وه چې د دوی د دودونو، خپل میراث، د دوی د ژوند د طریقو او د دوی د ورځنیو مبارزو څخه له سره هیڅ خبر نه و. پښتانه تر دې بیلتون پورې په سیاسي لحاظ سره بالکل سره په خپل منځ کې متحد وو، خو د ډیورنډ لاین د مصنوعي ویش دوی سره وویشل. په ډېرو مواردو کې د ډیورنډ کرښه د دوی له ځمکو څخه په داسې حال کې تیریږي چې هغه ځمکې چې د دوی خواړه تولیدول او چېرته چې به د دوی څاروي څرېدل، نو اوس هغه ځمکې د کلي یو خواته دي او د دوی کورونه د کرښې بل خواته دي. او دا هغه خپلسري ده چې ښاغلی اسکویټ په اړه ډېر تریخ او په غوسه و او د موټیموډیرن د درغلۍ په وړاندې د ښاغلي اسکویټ تورونه ډېر زیات سخت وو، ځکه چې دا د دې لامل شو چې د نړیوال قانون، عام عدالت او عام احساس سره په مساوي ډول د یوې منفي نظریې وړاندې کول دي. خو څو کاله وروسته د کال 1908 د فروری په 26 نیټه د برطانوي استعمار د بهرنیو چارو وزیر الګن لارډ کرزن ته لیکلي وو د برطانیې حکومت غواړي چې د سرحدي تګلارې له اصولو څخه په قبایلي سیمه کې باید خپل مسؤلیتونه ونه غځول شي او د قبایلو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې مخه ونیول شي. دا اصول اول په کال 1904 کې د هغه وخت د برطانیې د بهرنیو چارو د وزیر هنري پیټي پیرس موریسن لخوا هم تایید شوي وو او له هغه وخت راهیسې د پرلپسې حکومتونو لخوا روانو تعقیب کېدل. که اسکویټ په کال 1898 کې په هاوس اف کامنز کې تاریخ او په غوسه نو بیا 25 کاله وروسته په کال 1923 کې د هندوستان یو پخوانی وایسرای لارډ چمسفورد په هاوس اف لارډز کې
تقریبا په همغه اعتصاب سره یو عملی یادونه وکړه. چیمسفورد یو ډیر بنسټیز ټکی هم مطرح کړو چې دوه ممکنه سرحدي کرښې شتون لري چې په جغرافي، نظامی یا ستراتیژیکو شرایطو کې دفاع کېدای شي. هغه وویل چې یوه د اباسین کرښه ده او بله د ډیورنډ کرښه ده. البته د اباسین په اړه هغه وایي چې داسې خلک شتون لري چې وایي موږ باید هېڅکله د اباسین څخه هاخوا نه وی تللی، او که موږ د اباسین هاخوا نه وی تللی نو موږ باید د خپلو کسانو د وژلو او د پیسو په برخه کې د ډیرو لګښتونو څخه ژغارول شوي وو. هغه څه چې هغه وویل یو څرګند تاریخي حقیقت و چې د اباسین سرحد ټاکل کېدل به یو طبیعي سرحد و چې د فطرت د اړخه منځته راغلی دی. بیا هغه د ډیورنډ د تړون اړوند خبره کوي. کله چې دا تړون وشو نو امیر عبدالرحمن خان د کرښې هغې غاړې ته قومونه سمدستي تر خپل کنټرول لاندې راوستل، خو موږ په دې اړه هیڅ ګام نه دی اخیستی او پرته له ځینو نقطو لکه خیبر، کرم او بلوچستان زموږ پوله د ډیورنډ کرښې ته بالکل نه رسیږي. نو دا د دې خبرې ښکاره اعتراف دی چې انګریزانو د ډیورنډ کرښې ته د خپلې پولې د غځولو چېرته هم هڅه نه وه کړې، ځکه چې دا د هغوی لپاره یوه غیر منطقي کرښه وه. چیمسفورد د یو تاریخي حقیقت په بیانولو سره پیل وکړو چې اباسین باید د برطانیې هند د خاورې حد وي، ځکه چې دا پرته له څه وختونو نه په لویه کچه د هند سرحد و چې دې عملي، اقتصادي او نظامي احساس درلود. او دا د جغرافیایي لحاظ سره هم یو مستند دلیل دی، ځکه چې د اباسین د اخوا کوم غرونه دي نو هغلته میشت پښتانه خلک مختلف خلک دي. د دوی ژبه د پنجاب سره هیڅ تړون نه لري. د دوی خواړه په ځانګړي ډول د دوی خپل وو، دودونه جلا وو. د دوی اخلاق او تاریخ د اباسین د شرق له غاړې د خلکو په پرتله ډېر توپیر درلوده. نو چې چیمسفورد وایي نو اخر په کوم منطق موږ دوی د پنجاب سره تړلي وو. د چیمسفورد په ټکو کې د احتیاط یادونه هم وه چې د متمدن هندیانو په خلاف په دې پښتنو قبایلو څوک هم حکومت نشي کولی. نو د هغه مشوره دا وه چې مداخله مه کوئ، هغوی په خپله سیمه کې خپل ژوند تېرولو ته پرېږدئ، لکه څنګه چې پرلپسې وایسراګانو په شعوري توګه غوره کړي وو. په پای کې هغه دا تایید کړه چې د ډیورنډ په کرښه د انګلیس فزیکي کنټرول ډېر زیات کم دی، نو دا باید په خپل ځای هم داسې پاتې شي او د دې نه لاس واخیسته شي. یو بل انګریز لیکوال ویلیام برایټن په خپل کتاب نارت ویسټ فرنټیر هند کې لیکي چې زموږ سیاست په پښتنو کې ځکه کامیاب نشو چې دوی خو موږ د خپل اصلي ټاټوبي افغانستان را جدا کړل او بیا مو د پنجابیانو سره وتړل چې د هغوی سره د هغوی ژبه، کلتور، تاریخ، دود، دستور او ځمکه هیڅ شی شریک نه و. بیا د صوبه سرحد اخرینی والی صرف ولفکیر وایي چې نه یوازې د دوی د پنجابیانو سره هیڅ شریک نه و بلکې په حیثیت د مسلمانانو هم دوی د یو بل نه ډېر زیات مختلف خلک وو. نو ځکه خو پنجابیان وایي رمضان جانے اور پټان جانے. هر کله چې په کال 1919 کې د افغانستان او برطانوي استعمار په منځ کې دریم جنګ و نو د کوزې پښتونخوا ټول پښتانه د بر د پښتنو سره اوږه په اوږه د انګریزانو پر ضد جنګېدل، تر دې چې په قبایلو کې د انګریزانو له اړخه جوړ شوي قواو، خاصدار، ملیشا او سکاوټس چې انګریزانو به ورله پیسې او ټوپکې ورکولې نو هغوی هم په انګریزانو پسې راپاڅېدل. نو بیا یو برطانوي سیاستون چمبرلین ویلي وو چې په پښتنو کې زموږ هلې ځلې او سیاست په بشپړ توګه ناکام وو، چې کومې ټوپکې موږ دوی لا ورکړې وې نو بیا هغوی هغه ټوپکې په موږ باندې راواړولې. د برطانیا د لیکوالانو او له پارلمان څخه د هغوی د دې بیانونو بریالیتوب له هغه څه سره سمون لري چې په خپله افغانان هم ادعا کوي چې دا د ډیورنډ تړون د سرحد په اړه نه و بلکې یوازې د نفوس په اړه و. لکه څنګه چې مورخ جان کې په خپل کتاب د افغانستان د جګړې په تاریخ کې لیکي چې په آسیا کې موږ د لیبرال په اصول نه بلکې د تمدن په نوم د بې شرمه تیري کار تعقیب کړی و. او کله چې دا بهانه کافي نه وه نو بیا د روسیې د هندوستان په لور د پرمختګ بهانه منځته راغله. نو پایله دا شوه چې د هندوستان د شتمنو څخه زموږ مالیات د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو او د هندوستان مملکت له خوندي ملکیت څخه په لوی خطر بدل شوی وو. بل هغه زیاته کړه چې په افغانستان باندې زموږ بریدونو د دغه هیواد اوسیدونکي زموږ دښمنان کړي دي او دا ټول په داسې حال کې دي
چې دغه سیمه په بېوزلۍ او پسماندګۍ کې ګیره پاتې شوه. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې 19مې پیړۍ د 20مې پیړۍ په دورشل ولاړه وه. نیو لیبرالېزم په انګلستان کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د زوړ عمر تقاعد، د کار تبادله او د کارګرانو خساره. خو په افغانستان کې انګریزان د هیواد په ویشلو او په قبایلي سیمو کې د اجتماعي مجازاتو د قانون په جوړولو کې بوخت وو. په هر صورت د خپل تاریخ سره د افغانانو کرکه ډیره اوږده ده. افغان ملتپال ټینګار کوي چې پېښور د افغانستان پخوانۍ د جمعې پلازمینه وه چې دا به موږ بیا ترلاسه کوو. خو له بده مرغه د افغانستان باچایان د خپل واک د ساتلو لپاره له انګریزانو سره جوړجاړي ته چمتو وو او له همدې له امله پښتون قوم ته د دفاع لپاره د جګړې پر ځای د ویشلو اجازه ورکړې وه. نن هم د افغانستان په پخوانو ډیرو نقشو کې د پولې اخوا خاوره د پاکستان په نوم نه بلکې د محکوم افغانستان په نوم لیکل کېږي. په داسې نقشو کې افغانستان له پنجاب څخه شروع کېږي. په هغه وخت کې د هند د شورا غړي سر الیکسن پیری د برطانوي حکومت پر وړاندې دا اعتراض ثبت کړی و چې زه به د یو فقيه یعنی یورست په توګه یوازې دا ووایم چې ماته په دې وروستو کې د لوړ حقوقي واک لخوا وړاندې شوي نظریې ډېر ټکان راکړی دی چې د نړیوال قانون اساسي اصول په ختیځ کې د تطبیق وړ نه دی. مطلب دا چې د خپلو ګټو په خاطر د خپل ځان لپاره یو او د نورو لپاره جدا قانون دی. یو انګریز لیکوال کیپټن هیګ لیویس نیول لیکي چې امیر عبدالرحمن خو د موټمنډیانو سره د اثر او نفوذ په خاطر تړون وکړو، خو بیا ورسره ویره پیدا شوې وه چې هسې نه دا تړون د یو مستقل سرحد په توګه بدل نشي او بیا د افغانستان د باچایانو په وجه هم هغه شان وشول. د دې ویډیو نه وروسته به زه اخرنی ویډیو د ډیرون لاین د حقوقي حیثیت په اړه کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.